لکه څرنګه چې په مخکینی ویډیو کې موږ تاسو ته دا توضیح کړله چې ډیر زیات مهمه ټکي په یو مطالعه کې د متحولینو درلودل دي، د ګروپونو جوړول دي، د یو ښه سمپل یا د ښې نمونې چې هغه تصادفي نمونه وي د هغې غوره کول دي، او د ښو تجربو ترلاسه کول دي، ښه ډیزاینونه کارول دي. لکه څرنګه چې موږ دلته هغې دوا ته چې غواړو تاثیر په A1C هیموګلوبین باندې وګورو، دې دوا ته موږ توضیحي متحول نوم کېښوده، او د کوم هیموګلوبین نه چې موږ د ریسپانس یا د ځواب د مثبت یا د منفي ځواب توقع لرو، هغه ته د ځواب متحول موږ نوم کېښوده، او دا هم ویلې چې دا هیموګلوبین تل د ګلوکوز د وینې سره یو ځای وي، یعنی که د A1C پروټین د نظر نارمل حالت ته پورته وي نو دا موږ ته ښیي چې په وینه کې ګلوکوز جګ سوي دي، او که د دې سویه ټیټه وي نو موږ ته دا ښکاره کوي چې د وینې ګلوکوز ښکته دي، او که نارمل وي نو یعنی چې د ګلوکوز د وینې نارمل دي. اوس د دې لپاره چې موږ پوه سو چې په کومه خلکو باندې څه ډول دواګانې تاثیر کوي، او دغه تابلې چې موږ جوړ کړي وه د دیابیت یا د شکر د مریضي دپاره، آیا دا په خلکو باندې تاثیر لري او که نه؟ موږ څه وکړه؟ موږ 100 کسان په نظر کې ونیول، صحیح ده، چې دا 100 کسان موږ په 2 برخو باندې چې په دواړو ګروپونو کې مساوي تعداد خلک و، 50 خلک و، ویشل. لومړي ګروپ ته موږ کنټرول ګروپ او دویم ګروپ ته موږ د تداوي ګروپ نوم کېښوده. د لومړي ګروپ خلکو ته موږ پلاسیبو دواګانې ورکړې، ځکه موږ ویلې ځینې خلک سته دي چې ځان ته د ناروغي احساس کوي، مثلا هغه اعراض او علایم چې د دیابت د مریضي دي هغه دوی احساسوي په ځان کې، کنه؟ نو موږ داس خلکو ته پلاسیبو دواګانې ورکوو، کومې دواګانې چې کوم خاص فارماکولوژیک ترکیب نه لري، او مریض چون روحاً مریض دی، فکراً مریض دی، نو کله چې دوا اخلي وایي زه ښه یم. او بل هغه خلکو ته چې په دویم ګروپ کې دي، د تداوي په ګروپ کې دي، موږ دوی ته اصلي د شکر یا د دیابت دواګانې ورکړي، او بیا یې وروسته د 3 میاشتو نه د دوی دغه نتیجه څیړو چې آیا رښتیا په دوی باندې کوم تاثیر کړی دی او که نه. خو مشکل دلته و چې دلته د دواړو ګروپونو د جوړولو دپاره یو څه خطاګانې رامنځته کېدلې. اول دا چې موږ آیا کولی سو سمه او صافه تصادفي نمونه غوره کړو دغه 100 کسانو څخه، که 80 ښځې او 40 نارینه وي. داسې خو به نه کېږي چې په ټول ګروپ کې مثلا ښځې راسي او بل ګروپ کې نارینه، بیا د دې نتیجه د منلو وړ نه ده. او همداسې یو ګروپ کې ډېرې زیاتې ښځې او بل ګروپ کې ډېر زیات نارینه راسي، دا هم د منلو وړ نه ده. دغه د جنسیت مشکلات منځته راغله. بیا موږ داسې ویلې چې راځئ دغه 80 ښځې چې دي دا په 2 مساوي ګروپونو باندې چې 10 ښځې سي، او همداسې دغه 40 نارینه په 2 مساوي ګروپونو باندې 20 نارینه سي ویشو. او بیا د دې دپاره چې دغه تجربه ښه شفافه تجربه راسي، البته دغه کار چې موږ کوو دې ته بلاک ډیزاین وایي، که نه؟ چې موږ دغه د جنسیت خطا یا بیاس راټیټو، او بیا د دې لپاره چې خطا نور هم آمار یې راټیټ سي، موږ مریضان ته نه وایو چې دوی په کوم ګروپ کې دي او کومه دوا خوري، او د دې ته رنډه تجربه وایي. او د دې دپاره چې داسې وخت رانسي چې مثلا ډاکټران یا نرسان مریضان ته دا نقل ورکړي چې په کوم ګروپ کې دي کومه دوا خوري، یا هم بې تفاوتي وکړي د دوی په تداوي کې، نو موږ ډاکټرانو نرسانو ته هم دا خبر نه کوو چې دوی کوم مریض کومه دوا خوړلې ده. حتی په 3 چنده رنده تجربه کې موږ هغه تحلیلګرو ته چې فورمونه یا هم وروسته د 3 یا 6 میاشتو نه دغه ټول نتایج څیړي، هغوی ته هم موږ دا خبر نه کوو، صحیح ده؟ د دې لپاره چې د خطا یا د بیاز هغه کوم آمار چې دي راټیټ سي. زه په دې ویډیو کې غواړم تاسې ته یو بل ډول ډیزاین زده کړم، ځکه چې د بلاک ډیزاین وروسته موږ ځینې خطاګانې نورې هم درلودلی سو، مثلا د نژاد، د جغرافیې، د مریضي او د معافیت او داسې نورې. مثلا ټول خلک دا نسي منلی چې دغه دواړه ګروپونه دي سم ګروپونه وي، ځکه امکان لري په پلاسیبو ګروپ کې ټول ځوانان راغلي اوسي، او د شکر دوا په هغه کې ټول مریضان وي، او همداسې برعکس، صحیح ده؟ د دې لپاره چې خطا نور هم راټیټه سي، نور هم د دې وبخئ
نور هم دا تجربه خسي منګه د جوړو د بدلون د طریقې نه استفاده کوو. صحیح ده؟ په دې کې کوم ګروپ ته چې منګه مخکې پلاسیبو دوا ورکړې وه، صحیح ده؟ مخکې منګه ورته پلاسیبو دوا ورکړې وه، هغوی ته اوس منګه چې نوم ږدو، اوس منګه ورته اصلي دوا ورکوو، د شکر دوا. صحیح ده؟ او دې ته د تداوي ګروپ نوم ږدو او 3 میاشتې دا دوا ورکوو. او هغه خلکو ته چې منګه اصلي د شکر دوا ورکړې وه، دا دفعه ورته پلاسیبو دوا ورکوو. صحیح ده؟ او ورته د کنټرول ګروپ نوم ږدو. که هغه خلک چې مخکې په پلاسیبو ښه سوي دي که نه، دوی واقعا داسې مریضان وي چې مثلا دماغي مشکلات نه لري. صحیح ده؟ نو دماغي مشکلات که نه لري، دوی په پلاسیبو نه ښه کېږي، مجبوره دوی ته موږ اصلي دوا د شکر ورکو. او هغه خلک چې مثلا مریضي لري، صحیح ده، مشکل لري، نو دوی ته موږ مخکې کومه دوا ورکړې ده، د شکر دوا ورکړې، دوی ښه سوي. اوس که په پلاسیبو ورکو شاید دوی ښه نیسي که نه. نو وروسته د 6 میاشتو نه بیا موږ دغه دواړه تجربې څیړو او ګورو چې کومې دوا په کوم ګروپ باندې څه ډول تاثیر کړی ده. یعنې د A1C د هیموګلوبین سویه آیا راټیټه سوې او که پورته تللې.